کم ټیم دا کم نشوي دا لامبي ودي لامبلو دا د سکی څه کوي مړي دا د سکی ما نه بلبل نه دا په باتروم شته نه نو هغه نمړ یا بلبل یې زما روټین نه دی ولې دا زما د شي سره روټین د ذکر زما کټ سره نظر د قبضه استعمال مطابق استعمال نه پندې دي کټو یا څه شی بیل وایا وی کټو کټو دی په زما کټ پیما سکی وخت وچی ولی سنگت ولی خاندی آکش بی منی ویڈیو شروع کردی دا آو کنا ساری قسم دا بی یوٹیوب لبر گئی خواه ماشا بینو ما خاندان نشتا دا ما خالق نشتا بسی بخیر دا بور کی او بلی جا من نخلق نفرد کی سنگ نفرد کی گی خلق ابو بکلح لکرما چین خطی خلق هر نمونه لوبی کئی هر نمونه لوبی کئی هر نمونه لوبی کئی خلق اپانا چلیگی خزی چلی زد ده خلق ده هر سنه خبری مخوبا ماکی ده خلق دیر کاری دوی که ده خلق ده کورون نما لرا خلق کار کئی منی راتبا خلق ده السلام علیکم ملګرو جاوید رحمانی ما او دا حولی دا حاجی معاویه صاحب تاسو ته پته کم چې څه وخت مخکې دی راغلی او مطلب د حج له تللی عمرې له تللی نو هلته کې بیا دغه وکړه توبه یې ویسته چې زه به دغه کومه د اوس نن نه پس چې دی ما مطلب دا ډمتوب او دا ما چې کوم غلط کارونه کول دا ما ټول پرېښي دي زه اوس د الله لارې ته راغلی یم او تاسو اوس ما سپورټ کوئ نو کله چې ده لږ وخت په تبلیغ کې تېر کړو تبلیغ کې هم د دغسې ویډیوګانې جوړولې کله په جومات کې جوړولې کله به ټیک ټاکونه جوړول په جومات کې ته وایي دا دین چېرته د ده پلار دی دا خلک چې دین ته راشي که نه نو دا د نوي راشي که نه مطلب تبلیغ ته راشي یا الله پاک خپل لارې ته راولي نو دو داسې ګڼي چې مطلب لکه دا اوس لکه مطلب موږ یو ډېر غټ کار کړلی او موږ د دین ته رالو او موږ لکه اوس دا خلک چې دا موږ په سر باندې ګرځوي موږ که ته په ځمکې ته موږ نه پرېږدي نو بیا دوسته کې دو په خلکو باندې ډېر زیات ناز وړي مطلب لکه دو وایي چې بس لکه اوس موږ یو نو موږ یو ولې چې موږ لکه هغه کار پرې دلته کې راغلي یو دلته کې راغلی تاسو خو دې ذلیله کړو اوس د دې مطلب خو دا نه تاسو په جومات کې ټیک ټاک جوړوئ په دغه کې جوړوئ کله وایي امیر صاحب وایي ما چاپي کوه امیر صاحب چاپي مه کوه کله څه وایي کله څه وایي دنیا خلکو بس په هغې کې هم کمنټونه کول خو بهرحال چا بس کنزل کول خو بهرحال د دې خلکو به داسې باندې سو اوس یو څو ورځې شي دي چې ده لږونې وخت شعر یم تقریبا یو څو ټیم وشو ما نه بهرحال دومره ما د دې سرچینګ نه دی کړی خو ده بیا اوس هغه لار پرېښې ده او بیا راغلی دلته کې دې جړاتوب ته ډمتوب ته ګډا ته مطلب لکه دې قسمه ویډیوګانې کې که تاسو ټیک ټاک وګورئ په ټیک ټاک باندې د ویډیوګانې تاسو وګورئ نو دې چې دی نو صبر ښه زه تاسو ته اوس یو ښیم چې دی پر ټیک ټاک کې څه وایي مطلب د پر ټیک ټاک کې څه قسم ویډیوګانې جوړي تاسو دلته کې ټول ښیم ګرمي هم ده ډېره زیاته خو دا چې دی صبر دی کې یو ویډیو زه تاسو ته ښیم چېرته ځای مخه ګوره دلته کې یو ویډیو تاسو ته ښیم چې هغه څه شوه بهرحال هغه ویډیو اخوا د خوشي را تاسو ته ما یو ډېر زیاته امپورټنټ ویډیو خو راځي چې دا مطلب څه کوي خو هغه ویډیو اوس اخوا د خوشي را ما سره لکه هغه اوس زمانه پته دی چې ما لینک ما کاپي کړی خو زمانه اوس اخوا دی خو شو چې ویډیو څه شوه خو بهرحال اوس موږ ټولو پښتنو له مطلب دا اتفاق پکار دی دا سوشل میډیا چې دا الله پاک مطلب لکه موږ له یو نعمت راکړلی او په دې منتې چې کله موږ مطلب د غلطو خلکو موږ په دې منتې اواز اوچت کړو زما ټولو پښتنو ته دا ریکویسټ دی زه به دا درخواست دی عاجزانه درخواست دی چې د داسې خلکو تاسو د ویډیوګانې مه درشي نو مه لایک کوئ مه شیر کوئ مه پې کنزل کوئ هېڅ پې مه کوئ بالکل اګنور کوئ دو ولې چې موږ دا خلک موږ سپورټ کوو موږ یې چوت مه د دنیا ته یې موږ ښیو لکه مطلب موږ دو ته کنزل کوو په غلط کمنټس کوو که لایک هر څه کوو که نه خو لکه دو سپورټ کېږي دو بالکل تاسو اګنور کوئ په خپل ځای باندې پرېږدئ هر سړی دا واده وکړئ هر پښتون هر مطلب مسلمان دا واده وکړئ چې څوک زموږ د دین مذاق کوي څوک زموږ په دین پورې خندا کوي اسلام پورې خندا کوي دو ورځې دین کې دو ورځې بیا ډمتوب کوي په دین پسې خبرې کوي په دغه پسې خبرې کوي نو موږ هغه خلک بالکل نه سپورټ کوو موږ به هغو سره بالکل بایکاټ کوو او دو بالکل موږ اګنور کوو مطلب دو بس موږ هېڅ هم نه وایو پوه شوې لکه دو ته موږ بالکل څه نه وایو دو به ویډیوګانې کوي
دوی ته به څوک څه نه وایي نو کیدای شي دوی په خپله بیا سم شي خو دا موږ سپورټ کوو موږ مطلب دنیا ته ښیو او موږ دوی لایک کوو کنزل کوو نو دوی په دوی باندې مشهورېږي دوی چې دا دومره غټ نوم جوړ کړلی دا ولې جوړ کړلی خو دا موږ او تاسو دوی سپورټ کوو نو برای مهرباني چاره چې دې ویډیو مه هېر شي بالکل لایک مه ورکوئ شیر مه ورکوئ که مې ګورئ بالکل اګنور کوئ بالکل لر کوئ څه لپاره بالکل په دې دغه باندې چې دوی دین پورې مذاق کوي دوی دین پورې خندا کوي دوی زموږ په اسلام پورې خندا کوي دوی د دین دوی داسې کړي دا چې زموږ د پلار دین دی مطلب پوه شوې نو بس ما خو لکه زه ډېرې خبرې کول غواړم لکه مطلب خو بس وس را راځي که نه قسم په خورئ چې لکه زه یم د دې خلکو سره ما سې چل وکړئ خدای په امان